ښځې شانه ښه چارې چېرته روانې؟ په لار روان وم د شبیر دا پټي د وړو پاڼې ماتې کړې وې نو ما راواغستې ما کور ته به یوسم بیزې به یې وخوري او که نه شبیر خو دا ونې ستاسو دپاره نالي کړي دي نو لکه زه راته یم په لاره پرتې وې روا مې غستې په خبره پوهېږې که نه؟ پوه شوم ځه صحیح شو ځه څه بلا شې یا الله نو دا دې په څه عذاب باندې اخته کړی یم خو چې د یو خبره مې بل ته نه رسولي نو خېټه مې ډزېږي یا الله اوس یې راوباسي لکه نور وایده خیر خدای مسلمان ده خدای ور دې د ټوله وویستو څه چل شوی د الله ولي ته دلته کې په کور کې ډډه ووه او څمله او ټول جایداد ستا هغه نه دی هغه زیشان په خپلو بیزو باندې وخوره واو لکه څنګه به زما جایداد په بیزو وخوراو اوس په دې لاره باندې راتلمه او پوره 2 ډېنې ترې ډکې کړې وې د پاڼو نه خپلو بیزولې یې ویوړې لکه مسلمانه ده خدای زما په پټي کې خو صرف 2 ونې دي نو څنګه دې 2 ډېنې ډکې کړې ته نه منې که نه ستا هغه خپلو ونو ته کتلې وو د اسمانه پورې خو هغه دنګې وې او داسې ګورې وې داسې ګورې لکه د زیشان هغه سر پوه شوې یوه ډېنه د یوې ونې نښتې ده او بله ډېنه د بلې ونې نښتې ده او کور ته یې ویوړې بیزوله لکه مسلمانه ده خدای څه کمیږي نو کال داسې کوه که خیر جو د دغې نه به زیاته ډکوي و د الله ولي خبره د پاڼو نه ده خو خبره د عزت ده او بېعزته کېږي یا لکه زاړو سره بېعزته کېږم نه په دې ونه ده بله ځو پکې بیا ډکې د پاڼو د الله ولي ویم په دې راتلو کې راته یوه خبره بل هم کړ وه دا یې راته وویې چې نن مې تې پاڼې راوړې او سبا ولې په دې جایداد باندې قبضه اچومه او زه بیا د نر سړي زوی ینم چې زما نه دا پټی واپس واخلم دا یې مو نو دا خو اوس تا زما د غیرت خبره وکړه زما غیرت دې راویښ کړو اوس زما او لوړ پسې راوړم ته ګوره چې اوس څه کوم وسو لوړ پسې مه راوړه د الله ولي چېرته څه ټوپک څه تماچه په کور کې نشته یاره زمونږ هغه ټوپک دی هغه بره په برګو کې پروت زنګ شوی دی او کالتوس هم نشتي هغه پیتې واو مړه شتی پکې کېده سړیا لکه هغه ډز نه کوي کنه داسې بس زه صحیح ده لوړ راواله خو سر وله وا ملګري چې دا وینه تو اسمان ته دانګي د سر نه علاوه بل ځای ونه وایي اوس لاړم او تا زما غیرت راویښ کړی دی اوس پسې لاړم دقه یم زر زه داسې نه چې دا غیرت دې سملي استغفر الله یا الله معافي راته وکړي ګناهګار یو نو څه وکړو ناچاره یو ستا بندګان یو ته به معاف کې استغفر الله که قلار شه د سر نه دې راله بنګې جوړ کړلی داسې ډبې خو راوځم که نه نو هغه ما وې ملګري خیر دې نشته خپې وباسه ولې سیلاب را روان دی سو د سیلاب نه غټ قهر په تا باندې را روان دی ولې خیر شه یا لکه هغه شبیر نه دی هغه مې په لاره کې ولیدو ما ته یې څه ووې وې زما د پټي دا ټولې پاڼې نه دي دا د په خپلو بیزو باندې خورولي او وې خیر یې نشته یا لکه هغه وړو په ماتې کړې وې او ما راوړې کور ته په دې کې زما څه ګناه ده یارور هغه نه مني که نه هغه وایي ما هغه سکینر راویستی و هغه سکینینګ مینینګ کوي نه او وایي ما پې دا بوټي موټي ټول سکین کړو او وایي د ده د ګوتو نشانونه دي مړه بس قلار شه چې څه کوي ودې کي د الله ولي هغه وایي کیس کوم پې وایي جو ودې کي وایي مخ تیار شه که نه یا لکه څه ته تیار شه جنګ ته ګوره هغه یوه بله خبره وکړه ملګري د کولو نه ده یا لکه څه یې ویلي خو بس زړه مې د باندې خوږېږي ځکه به یې درته غوږ کې وکړمه پټه دې خوا که هغه وی زما په پټي کې ده تقاضم کړې ده یا لکه ته خو په دې علاقې کې زه په شرمونو وشرمولم چې دا دې ویې لکه جومات کې چې وې اورې خو زه پوه شه او دې پوه شه دا یې زما په غیرت پورې خندا کړله خندا زه پوه شه او ته پوه شه شبیره درلمه استغفر الله الله پاکه ډېر ګناهګار یو معافي راته وکړو څه شو کوم ځای کې دی دا څه دي دا څه شی دی دا پسې دا له وړه اوس د غوږونو دا خوا والا دانې کې توتومه ولې څه لاکېټ لانکچر څه توپه موپه د کره نشته بس دا ولې بالکل برابر دی زه پوه شه او دې پوه شه دا پوندې پوندې وله وامه چې ګوړي چې دا خبرې نه کوي نه په پونده نه په سر به ګزار کې نه بس دا سره وینه به تانګې او وینه مې ګرمه ده خوا کېږه په دې ورځه یا الله ډېر ګناهګار یا الله معافي راته وکړي استغفر الله ورځه تماشه سې کوه یا الله خیر دته ګوره خو مې غلطي کړې ده
او مې راپسې لوړ نه اخیستی خو زه به دې هم خوښ شم یالله خیر پکې واچې د ټیلینار د ستنې په شانې دنګ دی خو چې ګوره دا لوړ به دې سټ ته ورسي که نه خو زه ګورو ورسره که نه چې څه کېږي تاسې ولاړ یم تاسې دې خوا ګوره ما د څه په ته زما شاته ولاړې استغفرالله لغتې ترې بوتې یلکه دا شر به څوک داسې کوي دا تاسو څه د وړو لوبې کوئ صحیح ګزار ورکوئ په سر یو بل ووایه په سر باندې چې وینه دې ودانګي استغفرالله استغفرالله no. هغه به برسره یې وځغلو ځه چې خونې ونه کړه ایوب خان یاره ډېرې ورځې مې په دې کلي کې ونه لیدې کوم ځای وې یاره خیر و زه زرابط ته تلم کولې کار له مزدوري مې کوله ښه کولې له تللی وې او جاو اوهو کولې د نه څه شی جوړ کړل په دې رنګ کې دي مغه کوله غونته کې ښکاري خو خیر دا خبر راته وکړه ما یاسې ستا او د دې لالا به څومره وخت کېږي د دې دوستۍ تقریبا دغه 10 11 کاله زموږ کېږي 10 11 کاله ما ته دا پته ده چې ټول عمر دې په کوله کې مزدوري کړله او په هغه دې خوروله خو دا ته چې نه وې 10 ورځې هغه درته چېرته رینګ کړلی نه یې راته رینګ کړی دی او نه یې ورسره دوا سره هم کړي دي او ټول مال چې ما په هغه باندې خورولی دی اوهو دا خو ټولو ته پته چې تا پې خورولی خو هسې چې ته تلی وې نو دنیا نور یارانې ځانه ساتلي وو پوه شوې یوه ورځې پکې ته نه یاد کړی او بله ورځې خو راته دا خبره هم کړې وه وی دا ایوب د ترکولو دا ډرام چې راسره را روانې وې دومره پې شرمېږم زه یم چې څه چل ورسره وکړمه خو زما ملګری پوه شوې او ډه مې د باندې خفه کېدو ځکه مې درته ما ته هم دوه درې ملګرو دا خبره کوي چې په تا پسې خبرې کوي اورې به ته خو مزه نه خورې نو دې لاله زه څه وکړم یاره لالا سره داسې وکړه که نه چې داسې نری تېره غونته کې ګټ وګوره او دا مازغن مې دا ولپې ووایه صحیح ده زه اوس هم ګورم صحیح ده دې خبرې سوال جواب زما به راکړي او زه ورسره ګورم او صحیح ده ښه استغفرالله یا الله معافي راته وکړي ډېر ګناهګار یا الله السلام علیکم وعلیکم السلام no. استغفرالله په دې کې زما ګوره هېڅ ګناه نشته یا الله ډېر کمزور یم معافي راته وکړې استغفرالله یا الله ډېر ګناهګار یم معافي راته وکړې یا الله نو روایده ته خو دا دوه په جنګ ورولې خو په روز کالي دې یاد شي شبیر د سره څه عمل کړی و لږ رایاد یې خو که که نه لکه زما توبه د بیا به نه کوم همدا انجام و که ستا دا په کار ده که نه چې آینده لپاره یاد چې دا شیطاني ونه کړې چې دوه ملګري په منځ کې وران نه کړې نه ورانومه یاره توبه مې ده توبه مې ده هغه شانتې به بیا نه کېږي دې پله زه ډېر سیاستدان شوی یم او السلام علیکم لغتې ترې بوتې دا هغه راوځغلولې تاله شرم نه درځي اوهو ما خو په لاول کې ویلي وو چې هغه د ستنې د ټیلینار د ستنې په شانې دنګ دی د هغه سټ ته لوړ نه رسېدو او هغه به ډپ په زمانه تمبو او ما لیده نه څنګه منډه دې راواله خو زه خیر دا خبرې پرېږده زه خو یم داسې چل وکړه چې لاړ شه او په پولیس سټیشن کې پې ښه دروند راپورټ ولیکه په رپورټ کې دا ولیکه وایي ده زما د بادامو او د چلغوزو ټرکونه پټ کړي دي بله خبره یاد ساتې که په دې لاره دې مخې له راغی که نه زه خو یم 5-6 سکونو ته ښه کره وتم به وه او ته خو هسې هم په منډه کې تیزی جو بیا دې منډه ووه خو پولیس سټیشن ته لازمي لاړ شه ټیک شو دغه یو ورالم زه پوه شو دی پوه شه استغفرالله یا الله معافي راته وکړې ډېر کمزوري یو هلکه د نورواي سره کور ورغسېد او دا چې بل زور ور
څه چل دی خیر شه استغفر الله لکه مسلمانانو خدای ته د کور ور اغستی دی نو داسې نشي کېدی نو او یس بچی دی یس او کور دی نو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ارشاد مفهوم دی زما په نظر کې د ټولو نه خراب خلک هغه دي کوم چې چغلخور دي او هغه خلک کوم چې د محبت والا خلکو په منځ کې جدایي راولي او هغه خلک کوم چې په خلکو باندې عیبونه لګوي که پردي سل کورونه وران کړي خو خپل به یو کور آباد نه کړي آیا چېرې تاسو دا سوچ کړلی چې ستاسو د چغلخورۍ په وجه یا د دروغو په وجه باندې د خلکو د مینې محبت کورونه ورانیږي خلکو ته په کورونو کې دشمنۍ تربګنۍ جوړیږي که چېرې دا وخت په تاسو باندې راشي نو ستاسو به څه حالات وي ملګرو ځان د دا قسم کارونو نه وساتئ ولې چې په دې کې هم د دنیا نقصان دی او هم د آخرت نقصان دی که چېرې ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ پیج فالو کړئ او د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ